مناونې کې هیلې لر او بر افغانانو پښتنو خویندو ورونو هیله ده نه کوم که زما مخالفه مسئله زما خبرې نن واورې د لر او بر افغان په باره کې باید موږ او تاسې فیصله وکړو د فیصلې وخت راغلی یا لر په لر کې پرېږدو بر په بر کې جوړ پرېږدو یا لوی افغانستان جوړ کړو ځکه موږ دا 45 کاله چغې وو لر او بر یو افغان لر او بر یو افغان چې شی لاسته راله نو اول دروانې دا چکزي صاحب محمود خان چکزي صاحب زه ورته احترام لرم زموږ مشر دی موږ ډېرې خبرې د هغه نه زده کړي یو نر افغان دی یو نر پښتون دی د ویډیو دروانې ګورم او بیا باید موږ او تاسې یو فیصله وکړو نور بې ځایه باید ځانونه مړه نه کړو نه بې ځایه چغې وهو اول دا واورئ پښتونخوا مليان پارټي رهبري ته د پښتونخوا مليان پارټي ملګرو ته دا تجویز کوم دا مطالبه کوم چې د پښتونخوا مليان پارټي په جلسو کې به د خپل بیرغ ما سوا بل بیرغ نه خپل بیرغ به دی به کله خلک خپل نه ورځي او دا خبر ده چې مرګري خړیالي مرګري بل به د پښتونخوا مليان پارټي طریقه بدای چې پښتونخوا مليان پارټي په جلسو کې به هغه ناره د پښتونخوا بلل کېږي چې له دې لوډ سپیکر یې خلک وکړي په میدان کې به خلک نارې نه وایي داسې یو دغسې یو داسې یو هغسې خوش خلک پردیش دا پر مه ژاړئ واورېده چا چکزی صاحب خپله وایي چې نه به د ده په پارټۍ کې د جلسه چې وي نه به پکې د افغانستان بیرغ نه به پکې د پی ټي ایم بیرغ نه به پکې دا چغې وي چې لر او بر یو افغان او نه به پکې دا چغې وي چې ای جو دهشتګرد اس کې پیچھے ور دی افغانانو ورونو فیصله پکار ده که چېرته لر بر سره یو ځای کېږي همدغه وخت دی نورم لرم تباه دی او برم تباه دی لرم په خارج کې ټول مسافر دی او برم په خارج کې په دوبۍ او په سعودي او په دې ملکونو کې ټول تباه او برباد او په پنجاب او په کراچۍ موږ ته یو فیصله واوروئ اچکزی صاحب تا ته ویو منظور پښتون تا ته ویو اسمانیر ولی خان صاحب تا ته ویو شیرپاو صاحب تا ته ویو فضل الرحمن صاحب تا ته ویو سراج الحق تا ته ویو طالبانو ملا برادر یا د طالبانو نور ټول حکومت اوس راغلی ټول یو فیصله وکړئ یو خو دا ډورن لاند دی بالکل توپک به دغه ته ورکړئ پنجاب ته ورکړئ چې دا قصه ختمه شي ځکه دا خو یو سردردي ده 45 کاله په دې باندې مړه شو تباه او برباد شو نه لر پاتې نه بر پاتې لرم تباه دی او برم تباه دی نو خبره دا ده چې تاسې راغونډ شئ ټول قوم تاسې سره ولاړ دی ګورئ د عثمان کاکړ صاحب په جنازه کې 100 لکه کسان وو تاسې دپاره پښتانه جلسې ته راځي شهیدان ورکوي خپل بچیان قربانۍ ته رالیږي ته هر رقم قربانۍ ته تاسې ته تیار دي تاسې نن غږ وکئ نن په لکاو پښتانه به ستاسې په خدمت کې ولاړي او که چېرته موږ دا ویو چې یاره د پی ټي ایم یا د نورو د پښتنو دا غږ کوي چې یاره موږ د پاکستان په قانون کې حق غواړو نو دا قانون کې تا ته حق نه درکوي وروره دا فیصله د پاکستان نو جوړ شوی چې دا فیصله انګریز دلته کړې چې پښتانه به نه به یو ځای کوئ نه به ورته حق ورکوئ همداسې به ذلیل او تباه او برباد کوئ به دا انګریزانو دا فیصله کړې پنجابي عملي کوي نو خبره دا ده او نه دا دی چې عدم تشدد باندې نور کار نه کېږي نه در کې ښکاره هغه فیصله دا کړې ده وژنې دیم شرمۍ دیم بېعزته کوي دیم ذلیله کوي دیم او موږ چغې وو چې لر او بر یو افغان لر او بر یو افغان باندې څه شی لسته دي لر او بر یو جرمني خو چغه نه ده والي جرمنیان هم سره چې دواړه یو ځای شو هغې مغزونه کار واغستو جرمنیانو امریکانیانو دغه جرمني سره یو ځای کړه دغه دواړه جرمنیان چې یو ځای شو امریکانیانو نن په جرمني کې د امریکانیانو لوی اډه ده د ټولې دنیا ته معلومات پوجي اډه لري هغه څه وکړه جرمنیانو امریکې ته ویل دغه جرمني ما سره یو ځای کړه یو اډه غواړي دوه غواړي چې هر څومره غواړي دلته وروره ماته دا جرمني لر او بر جرمني سره یو ځای کړه نو موږ خو هغه مغزه نه لرو زموږ وطن ته خو لا کافر نه راغلی د وارم ورپسې ټوپک راغلی وایي وطن اشغال شو جهاد شروع شو نو موږ خو هغه مغزه نه لرو کوم چې د دنیا خلک لري نو خبره دا ده چې یو فیصله وکړئ د خدای لپاره موږ نور تنګ یو په خدای کې نو که چې په دې لندن کې یا که په دې امریکا کې په سلهاو مظاهرې موږ وکړي ما د کرکټ په ګروډونو کې هم دا چغې ویلې چې لر او بر یو افغان په هر مجلس کې زه لر او بر یو افغان نو لر او بر یو افغان نور ستړي شو یو فیصله وکړئ یا د غلامۍ ژوند او یا د ازادۍ ژوند د ازادۍ ژوند تا ته داسې په لر او بر په افغان چغه نه درکوي او نه دا تا درکوي چې د پاکستان په قانون کې حق غواړم نه درکوي هغې فیصله دا کړې ده نو زموږ د دغه مشرانو دغه چې یو ځای یو لویه جرګه راوغواړئ
یو فیصله وکړئ، مه دا پښتانه مو استعمالوئ، مه یې وژنئ. ورور تاسو ته قربانۍ نه درکوي، تاسو جلسو ته راځي، هر څه ته راشي، تاسو سره مهربانه فیصله هم نه ده معلومه او ټول عمر به همدا چغې وه د قیامته پورې لر او بر یو افغان. زه به څه کوم په افغانستان اوس هلمند غټه دښته ده، جوړولی نه شم، څه پې وکړم؟ بلوچستان غټه دښته ده، جوړولی نه شم، څه پې وکړم؟ دغه شان دوبۍ قطر ته ورشه، دومره هېوادونه دي مګر جوړ دي، خلک خوشحاله دي. نو اوس به موږ په ځمکو څه وکړو چې وروره دا ټکه پورې د ځمکه ونیسم او دلته بیا جوړولی نه شم؟ نو دې ته هم سوچ وکئ، دغه زموږ د حق دی، داسې نه چې زموږ حق نه دی د ډورلیانه پورې. خو خبره دا ده چې دا 45 کاله جنګ د دې وشو، د دې د تبعید د لاسه لر پښتانه هم غرق شو، بر هم غرق شو. اوس موږ که لر او بر د افغان چغه وو، ګل خان په نوم باندې خلک راوچتېږي، هغه موږ ته کنځلې کوي او چې په افغانستان خو تباه او برباد یې، موږ ولې تباه او برباد کوئ؟ او د پنجابي غلامي کومه، خو زه افغانستان سره نه یو ځای کېږم. ځکه هلته خو د 45 کاله تبعیه او بربادي روانه ده. په 21مه صدۍ کې نه موږ شفاخانه لرو، نه موږ پښتانه سم مکتبونه لرو، ځوانان هم تباه شو، خویندې میندې هم ذلیله شوې، تباه شوې، بې عزته شوې. د خدای په لحاظ باندې یوه فیصله وکړئ، یا غلامي او یا ازادي. لوی افغانستان امو تر اباسینه، یو افغانستان زنده باد دي وي افغانان. الله دې وکړي چې مشران په دې باندې فیصله وکړي.